و یاران خو بیا باګرام ته راغلل د سترګو په باڼو به ورته لار جارو کومه ګورې ګوره طالبانو مشرانو ملا صاحبانو دا در سره موږ نه منو ها چې کوم دی تاسو ګوره بیا دې خلکو ته په باګرام کې ګوره ځایونه ورکړل ښه موږ ته پته ده چې تاسو پې موږ چا خبره بغرۍ کوئ شړشم کوئ ګوره دا در سره موږ نه منو دا به تاسو واپس ولیږئ چې کوم دی یلکه میلو خورو به موږ الو ظالمه ده خو دی راغلي نه یو او بغارې دې شروع کړي داسې چل دی که نه چې دې ورته موږ غلط سوچ ته نه یو راغلي ښه او که نه تاسو پکې څه کار دی میلو خورو به موږ الو یره ډرمه بیلره بشکې پتنوسه یاره په ټول عمر کې دې صحیح خبره وکړله ښه منم دی اوس به موږ ځو د میلوګانو نه به مشورې اخلو چې چاته ځای ورکړو چاته ځای ورنه کړو هغه د باچا خان په لاتې در وګرځېږي و میلو خورو به موږ ګټ الو بل په دې خبره زه هم پوه نه شومه چې تاسو خو موږ شړلي وئ او بېرته مو راوستئ په دې خبره زه هم پوه نه شومه حق مو حیران کړی یم و ملا صاحب محترمه برادر غني یو دی د لر غني او دوه دي د بر غني چې دا خلک بیا سله راغلي دي یاره جانه مبینه ناست دی په ټانګ باندې یاره موږ ډېر زیات سوچ وکړو چې دا خلک بیا رانه وډو دلته ځای ورنه کړو خو بیا مو سوچ وکړو د دې خلکو نه بغیر شل کېږم نه موږ غوښتل چې دې خلکو سره تعلقات ښه کړو خواږه شي تعلقات او زموږ دا وطن به لږ حرکت وکړي لږ به برکت وکړي او داسې چا ده چې لږه ترقي به وکړي نو موږ سوچ وکړو چې د هر خلکو سره وطن خو مو خپل دی په خپل لاس کې دی غوښتل مو چې د خلکو سره تعلقات ښه کړو په دې خاطر مو راوستي دي یاره بلکل بلکل برادر غني یو دی د لر غني او دوه دي د بر غني چې د دې میلوګانو په خبرو باندې نور ونه غولېږي ټول عمر هم د دې میلوګانو په خبرو وغولېدلې کړه دلته وکړه هغلته نو اوس نمبر ستاسو دی تعلقات به سره ساتو خواږه خواږه تعلقات به ساتو او د خبره لا معلومه نه ده وروسته لس کاله شل کاله بعد به بیا خبره معلومه شي چې دا خبره څه وه او څه نه وه چې موږ څه ته راغلي یو خو ورانې دپاره نه یو راغلي موږ غواړو چې خپل تعلقات سم کړو ښه او که نه یاره خلیل زاده نو خبره داسې ده که نه چې په تاسو خلکو باندې زموږ نور یقین ختم شوی دی داسې دوه مخې یې دوه سترګې یې دوه سټۍ یې او دوه سرونو والا یې په خبره یې وکوئ او عمل پې بل کوئ خو زه خیر دی الله پاک د خیر کړي موږ خو د دې وطن خدمت دپاره کړي او دا قدم هم واخیستو چې تاسو دلته راشي او د خیر سره دا کارو سره یو ځای وکړو او د وطن په خیر مخکې بوځو مخکې ولې ستاسو وطن به ترقي کړي ستاسو افغانستان به ترقي کړي چې کوم دی او موږ د ښکته والا به په ښکته ځو دا در سره نه منو ښه او که نه ملا یعقوب صاحب دا ګوره بې انصافي کې راځي انصاف وکړي انصاف او که نه چې کوم دی یا میلو نو تا ته څه تکلیف دی موږ ته خو ډېر ځای راکړی دی تا خو ځای نه دی راکړی که نه و میلو ته په خبره ولې نه پوهېږې یاره کرامه ما ته دا تکلیف دی که نه چې موږ ټول یو افغانستان یو نو په دې کې زما هم حق جوړېږي که نه نو په دې خاطر زما چې پنجاب هم خفه دی هغوی ته هم خبره ورسومه چې دا خلک راغلي دي چې کوم دی که نه ای په شرمونو وشرمېږي نو ته پنجاب رالېږلی وي ښه اوس خو به د چا پلاره موږ د دې ځینه نه ونه باسي هغه هم زموږ بچي دي ښه او که نه ورځه میلو باقي خبره داسې ده چې پروګرام ته ورګیه